په یو حدیث کې صرف 2 رکعاته مونځ راغلی دی او هغه 2 رکعاته مونځ چې څوک وکړي نو هغه دومره فضیلت لري چې حدیث کې راځي د دې بنده لپاره جنت پې واجب شي. دریم د ده دعاګانې الله قبول کړي او څلورم د ده ټول حاجتونه چې کوم حرام حاجتونه دي ضروري حاجتونه دي الله به یې ورله پوره کړي. حدیث کې راځي فعن عقبة بن عامر رضی الله تعالی عنه عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما من مسلم نشته یو مسلمان یتوضأ چې هغه اودس وکړي فیحسن وضوءه ښایسته او مزیدار اودس وکړي ثم یقوم او بیا دا سړی راپاڅېږي فیصلي رکعتین او 2 رکعته مونځ وکړي او داسې مونځ وکړي چې مقبل علیهما بقلبه ووجهه بالکل زړه یې پکې حاضر دی مخ یې الله طرف ته دی او زړه یې بالکل حاضر دی بیخي په خشوع وضو سره دا 2 رکعته مونځ وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الا وجبت له الجنه دې بنده دپاره جنت د دې 2 رکعتونو د وجې نه واجب شي. او په دغه حدیث کې ورسره نور الفاظ هم راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې ما منکم من احد نشته په تاسو کې یو کس یتوضأ چې هغه اودس وکړي فیبلغ الوضوء او کامل اودس وکړي او ثم یقول او بیا د اودس نه وروستو دا کلمه او دا کلمات وایي چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله دا کلمات وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا فتحت له ابواب الجنة الثمانیه د دې سړي دپاره د جنت 8 دروازې راکولاو شي یدخل من ایها شاء دا به داخلیږي دا بنده د جنت ته په کومه دروازه چې د ده خوښه شي. نو یو قسمه 2 عملونه شو اودس دې وکړو او د اودس نه راپاڅېږي نو اول دا کلمه دا ذکر وکړه چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله دا کلمات ووایه او د هغې نه وروستو بیخي په خشوع وضو سره 2 رکعته مونځ وکړه جنت به دله واجب شي او د جنت هغه غونډې دروازې چې کوم 8 دروازې دي هغه به هم درته راکولاو شي د اسمانونو دروازې به درته راکولاو شي او الله رب العالمین به ستا دعاګانې هم قبول کړي او ته به په دې عمل باندې جنتي شي د جنت اهل به وګرځې.